الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. محترمو زمونږ چې مخکني کوم مشایخو کوم موضوعګانو باندې بیانونه وکړل تاسو واورېده ډېر فایدهمند بیانونه و. الله رب العزت موږ له هغې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. د پروګرام په دې حصه کې ورونو زمونږ مشهور او ډېر محترم شیخ چې هغه په موجوده وخت کې ما تاسو ته مخکې وویله چې په عربو کې او عجمو کې په اجمال ماشاءالله په نر او ښځو کې یو مطرح شخصیت او د دعوت یو مشهور داعي او ځلانده ستوری محترم شیخ ابو حسان اسحاق سواتی حفظه الله تعالی ورعاه هغه دی چې ټولو خلکو ته محبوب دی د بیانونو په وجه او الله رب العزت ولا داسې یو طاقت ورکړی دی چې داسې یو بیان کوي چې هر سړی هغه د بیان په وجه باندې خپله جذب کیږي او د هغې سره مینه او محبت کوي. نو دې ورونو سره دی نه چې شیخ اوقات ډېر مشهور همیشه دپاره مصروفي او هر ځای کې د هغې نه طلبي د بیانونو، خو محترم شیخ موږ ته وخت راکړه او دلته راغلی دی، تکلیف یې برداشت کړی دی. الله رب العزت هغې له جزای خیر ورکړي. نو د پروګرام په دې حصه کې موږ د محترم شیخ نه احترامانه هیله کوو چې هغې راشي او موږ ته په خپله موضوع باندې قرآن او حدیث په رڼا کې بیان وکړي. هغې د موضوع عنوان دی اسباب الوقوف فی ظل العرش، د الله تعالی د عرش په سوري کې د ودرېدو اسباب. دا یوه مهمه موضوع ده ورونو، نو ډېر په توجه سره واورئ. نو موږ د جناب محترم فضیلة الشیخ نه احترامانه هیله کوو چې هغې راشي او تاسو ته خپله موضوع تقدیم کړي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، د الله سبحانه وتعالی د قدرت په نښو کې یو نښه دا ده چې د شپه او ورځ بدلی را بدلی او د جمع او د موسمونه دا بدلی را بدلی. نو کله جمع کله اوړی او کله پسرلی. ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار، او په دې کې غټ عبرتونه پراته دي د عقل د خاوندانو دپاره، د سترګو د خاوندانو دپاره، او د چا زړه چې ژوندی د هغه دپاره. دا ګرمي چې راشي نو انسانان د هغې نه تنګ شي او چې د چا سره ملاویږي هغه شکایت کوي چې ګرمي ډېره ده او موږ یې تنګ کړو او موږ یې ستړي کړو. سبحان الله، رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی، اشتکت النار الى ربها. د جهنم یو ورځ الله ته شکایت وکړو، یا ربي اکل بعضی بعضا، وی الله زما بعضې څه به بعض لګیا ده، د اور یو بل خوري دومره سخت اور دی. فاذن لها بنفسین، نو الله سبحانه وتعالی د اور له اجازت ورکو چې ته 2 ساګانې اخله، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف. نو چې کله ساه راکاږي داسې دننه راکاږي نو دا جمعي، او چې کله دا ساه راپرېږدي نو دا وړی. نو مؤمن چې د هغه دې ګرمۍ ته چې وګوري چې الله سبحانه وتعالی څنګه قادر باچا دی په لږ وخت کې داسې ګرمي راولي چې بیا موږ کوششونه کوو خو ګرمي ختمیږي نه.
نو د هغې د لاسه بیا دی د آخرت هغه ګرمي را یاده کړي. د آخرت ورځ د سخت ورځ ده او د آخرت ورځ هغه داسې احوال دي هلته د موبایل بندې کېده. زما درخواست دی تاسو ته مزه نه کوي بار بار وینا او د الله په کور کې سړی ناست او موبایل یې کړنګي. څه مطلب شو موږ ناست بیان ته یو او په مخه په جیب کې سندرې لګي. موبایل بندې ساتئ سایلنټ یې کړئ الله نه ویریږئ او بیان هغه ترتیب او طبیعت ټول خراب شي. موږ دا خبره کوله چې د قیامت ورځ چې د هغه د سخت ورځ ده او هغه ورځ ده چې الله سبحانه وتعالی د هغې مبارکې وایي بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. الله خپل پیغمبر ته پیغمبر د خلک ویرو د مصیبت د ورځې نه هغه ورځ چې د انسانانو د زړونه به د مرو ته راورسي. نو په ورځ باندې ډېرې سختي ده. زموږ موضوع دا نه ده چې موږ د قیامت هغه سختي بیانې کړو خو یو سخته پکې دا ده رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وی او دا حدیث د مقداد بن الاسود رضی الله عنه دی وی چې تدنى الشمس یوم القیامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار میل. د قیامت په ورځ به الله سبحانه وتعالی دا نور د انسانانو ته رانږدې کړي تر دې چې د یو میل په فاصله باندې وي. نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم وی فيكون الناس على قدر اعمالهم في العرق فمنهم من يكون الى كعبيه ومنهم من يكون الى ركبتيه ومنهم من يكون الى حقويه ومنهم من يلجمه العرق الجامه. رسول صلی الله علیه وسلم وی چې بعض خلک به په دې خولو کې د دې ګیټو پورې ډکي د ګیټو پورې ولاړي نو بعض خلک به په دې خولو کې د دې زنګنانو پورې ولاړي او بعض خلک به د دې بډې پورې به د خولې را رسېدلي او بعض به پکې داسې والعیاذ بالله ومنهم من یلجمه العرق الجامه او دا بعض خلک به بالکل په دې خولو کې ډوبي. دا به ډېر بدبخته خلک. نو څنګه چې د انسان اعمالي او چې څومره ستا اعمالي د هغې په اندازه باندې به ته دې ګرمۍ نه بچ کېږي او یا به دې خولو کې ودرېږي. نو کله چې موږ د هغه ګرمۍ باس کوو نو هلته یو سوری هم شتي چې الله سبحانه وتعالی به د نیکانو بندګانو له او د خپلو خاص بندګانو له به ورکوي چې هغه به د رحمان د عرش سوری د رحمان د عرش په دې سوري کې به بعض خلک ودرېږي. موږ باندې چې کله سخت راشي د ګرمۍ نو موږ کوشش کوو چې په څه طریقه باندې دې نه ځان بچ کړو. د هغې لپاره موږ ایسیان هم لګوو د هغې لپاره موږ پنکې لګوو د هغې لپاره جرنیټرې لګوو او د هغې لپاره پیسې خرچ کوو د هغې لپاره په دې پردو ملکونو کې مزدوریانې کوو خو صرف دا چې زموږ بچي او موږ او زموږ مشران د دې ګرمۍ نه بچ شي نو بیا خو پکار دا دی چې د هغه ګرمۍ نه د بچ کېدو انسان سوچ وکړي او هغه ورځ باندې به څنګه د دې سختو نه ځان بچ کوي چې الله سبحانه وتعالی وایي یوم یجعل الولدان شیبا. الله وایي په هغه ورځ باندې به د ماشومانان هم بوډاګانې شي. یوم یجعل الولدان شیبا. ځکه یو شاعر وایي مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور إذا كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير. وی ځان ته هغه ورځ را یاده که دوکه شویه په دنیا باندې په دنیا باندې دوکه شویه ځان ته هغه ورځ را یاده که په کومه ورځ چې به د اسمان او د ځمکې الله ختموي او د نور د رڼا به ختمیږي او دا نور به الله سبحانه وتعالی د انسانانو ته رانږدې کوي تر دې چې دوی په دې سر باندې به راپاسي. وإذا الصحائف نشرت وتطايرت وتهتكت للعالمین ستور. او په هغه ورځ باندې به عملنامې راښکاره کېږي او پردې به اوچتېږي د ډېرو غټو اعمالونه. الله اکبر. په هغه ورځ باندې به ډېر پټ اعمال راښکاره کېږي. ځکه الله سبحانه وتعالی څه وایي یوم تبلی السرائر. الله وایي په هغه ورځ به پټې خبرې راښکاره کړي په سینو کې دننه څه دي هغه به الله راښکاره کوي
ما ورته چې د شپې کم ګناهونه کوو دا به الله راښکاره کوي کم چې موږ په پټه د خلکو نه کړي دي چا لیدلي نه یو هغه به الله راښکاره کوي د هر سبب هغه ورځ راښکاره کېږي نو شاعر وایي ځان ته دغه ورځ را یاده کړه بیا ډېره عجیبه خبره کوي واذا الولید بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور هذا بلا ذنب يخاف جناية كيف المصر على الذنوب دهور او ماشوم به په هغه ورځ د مور پورې بنخته مور پورې یریږي به د دې نه چې چېرته الله رله عذاب رانه کړي نو بغیر ګناه نه دا ماشوم یریږي نو د هغه انسان به څه حال چې هغه ډېر وختونه په دې ګناهونو کې تېر کړي دي غالبا وختونه د هغه په ګناهونو کې تېر شي په هغه ورځ باندې به زما استاد څه حالي چې الله سبحانه وتعالی فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون نسبونه بنئ څوک به یو بل پیژني نه د چا تلې چې درنې شي هغه کامیاب دي ومن خفت موازینه او د چا تلې چې سپکې شوې فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون هغه خلک به چې دی نو جهنم ته ځي الله تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون دا اور به د مخ ته رارسي دومره زورور اور به الله به ورته وایي الم تكن آیاتي تتلى عليكم ولې زما آیتونه ستاسو مخکې نه لوسته کېدو سو خلکو دین بیانو علماو دین بیانو پیغمبرانو دین بیانو هغوی نصیحتونه کول کتابونه مې درلېږلي تاسو بیا هم دا خبره نه منله هغو به له جواب ورکړي وجه جهنم ته راتلو څه ده او وجه د ناکامیابۍ څه ده دې ته غوږ کېږده قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين يلا نور سنوخ بدبختي لبن غالب الشيء انسان بدبختش او الاخرت هغه جوني تبو برباد شي نو بیا به الله تسوي ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ویاله مونږ واپس کړي دنیا ته که بیا چې ته مونږ دې ګناهونو ته راواپس شو نو بیا خو مونږ ظالمان یو مونږ ګناهونه نه کوو مونږ به څنګه چې ته وایې داسې ژوند به تېرو خو مونږ یو پیر دې جهنم نه راوباسه الله به ورته څه وایي قال اخسئوا فيها ولا تكلمون الله به ورته داسې نه وایي چې غلي شي الله ورته وایي کورې شئ الله به ورته وایي کورې شئ فیها په دې جهنم کې ولا تکلمون او ما سره خبرې مه کوئ د هغې نه مخکې چې انسان د قیامت په ورځ دا ارمانونه کوي چې الله ما واپس کړي دنیا ته موږ له پکار ده چې کوشش وکړو چې داسې اسباب پیدا کړو چې د هغه د سختې ورځې د دې ګرمۍ نه بچ شو او په هغه ورځ به بعض خلک د الله سبحانه وتعالی د عرش په سوري کې به ولاړي او کومو خلکو ته چې دا سوری میلاو شي نو د دې ورځې مقدار خو 50,000 کاله دی فی یوم کان مقداره 50,000 سنه 50,000 کاله به دا خلک رب العالمین ته ولاړي لغړ تو غړ خپې به له خپې نه به خوراکي او نه به څښاکي نو سوچ وکړه چې د چا سره پکې د الله سبحانه وتعالی د عرش دا سوری نه وي د ده به څه حال خو کومو خلکو ته چې دا سوری میلاو شي سره د دې سوري یو نعمت دا دی چې الله به د ورځ هم لنډوي ځکه حدیث کې راځي امام ابن حبان رحمه الله راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم من 50,000 سنة يهون ذلك على المؤمن كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب مؤمن بني بداو دورز 50,000 کاله غټ ورځ ده کنه دا به په دې مؤمن باندې دومره لنډه شي لکه نور ډوبېدو دا ټیم چې دغه مختصر وخت دا به مؤمن دپاره داسې لنډېږي خو د هغه سړي دپاره چې اعمال یې کړی او کوشش یې کړی ځکه رسول صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې وایي والذي نفسي بيده په هغه رب مې د قسم د چا په لاس کې زما ساده انه ليخفف على المؤمن مؤمن باندې به دا ورځ اسانه حتى يكون اخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا نو د 50,000 کاله ورځ به داسې تېره شي لکه دی چې یو فرض مونځ کوي په دنیا کې خو د هغه چا دپاره چې فرض مونځونه په دنیا کې ډېر کړي نو هغه به د فرض منظم را انتظار کوي چې فرض مونځونه یې کړي او کوشش یې کړی چې د الله سبحانه وتعالی سره یو رابطه قایمه کړي نه که خلک دا تپوسونه کوي چې د ګرمۍ نه به څنګه بچ کېږو د دنیا نو موږ به دا تپوس کوو چې د آخرت د ګرمۍ نه به څنګه بچ کېږو او زه او ته او هغوی او دوی
موږ ټول به د قیامت په ورځ کم ځای کې ولاړ یو د چا سره به ولاړ یو د چا په خوا کې به ولاړ یو د چا سره به زموږ حشر کېږي دا ټول هغه سوالونه دي چې دا د مسلمان په زړه کې راځي د دې د جواب پیدا کولو کوشش پکار دی او داسې جواب چې انسان پرې مطمئن شي که زه داسې وم نو بیا خو ښه ده د عرش په سوري کې د ودرېدو اسباب ډېر زیات دي او په دې باندې ما الحمدلله یو دوه بیانونه م کړي او هغه واوري هغه تفصیلي بیانونه بعض خلک دا سوچ کوي چې دا 7 اسباب دي ځکه چې رسول صلی په یو حدیث کې 7 کسان یو ځای ذکر کړي 7 قسمه خلک نو دا 7 نه دي دا ډېر زیات دي چې علماو په دې باندې کتابونه هم لیکلي دي خو دا 7 رسول صلی وسلم یو ځای په یو حدیث کې ذکر کړي نو موږ به کوشش دا کوو چې څومره ډېر اسباب زه بیانولی شم په خپل وخت کې هغه به زه بیان کړم که هغه ما لږ بیان کړو که ما ډېر بیان کړو خو چې خبره زمونږ زړه ته کوشي الله سبحانه وتعالی دا خبرې زمونږ زړه ته کوزي کړي حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وقسم خلق دي چې د قیامت په ورځ به الله دوی له د عرش په سوري کې ځای ورکوي او په دې کې خو الله دا خبره کړې ده چې په خپل سوري کې به له ځای ورکوي خو په نورو حدیثونو کې اوس دا راغلي دي چې دا به د عرش سوری نو دې سوري اضافت الله ته وشو ځکه چې دا سوری پیدا کړی هغه دی نو دلته مراد د عرش سوری دا 7 قسمه خلک به د عرش په سوري کې ودرېږي بیا رسول صلی الله علیه وسلم شمارلي او د رسول صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه چې هغه به کله خبره صحابه کرامو ته کوله نو داسې به ووایي 3 قسمه خلک دی الله به ورته نه ګوري ښه ډایرکټ به دا 3 قسمه خلک نه ذکر کول کله نه کله به یې داسې ووایي چې 3 قسمه خلک دي چې دوی به اول جنت ته ځي 3 قسمه خلک به یې ذکر کول داسې ډایرکټ نه بیا به وروسته تفصیل شروع کړو د دې لپاره چې دا کم خلک چې خبره اوري چې د دوی شوق پیدا شي چې دا به کم خلک نو دې ځای کې دغه شان ویلي وایي 7 قسمه خلک دي دا به د عرش په سوري کې د قیامت په ورځ ولاړي د انسان په زړه کې سوال راشي چې یا رسول الله دغه 7 قسمه خلک موږ ته هم بیان کا کیدای شي چې الله سبحانه وتعالی پکې موږ هم شمار کړي خو دا صرف د ارمانونو کار نه دی ګورې دا بعض خلک صرف چې میلاو شي دیندارو خلکو سره جیره دعاګانو درخواست ده بس تاسو موږ ته دعاګانې کوئ او موږ به خپله مرضي کوو ته به دعاګانو کې سر شه او زه به خپله دنیا ګټم ته دعاګانې کوه او زه به د بچو د ښځو سره مصروف یم ته دعاګانې کوه زه به خپله مرضي کوم دا جنت ګوره داسې سرای نه دی چې هر سړی ورته ورځي یا د بهر بازار چې دی داسې جنت داسې نه دی چې هر سړی پکې ولاړ دی اوس په دې کې هر قسمه خلک ولاړ دي بنګالیان پاکستانیان افغانیان عربیان هر سړی پکې ولاړ نه دې څوک تپوس کوي چې ته څه راغلی ولې راغلی خو راغلی نه د جنت څه داسې نه دی چې ته به پکې هم ناسې بل به هم ناسې بل به هم ناسې او مزې او چرچې دي او زه به هر څه کوم په دنیا کې خو آخرت کې یا الله جنت الفردوس راکړه او په جنت الفردوس کې د رسول صلی په خوا کې ګاونډیتوب راکړه بل څه هم نه غواړي او کوشش او عمل هغه نشته ته کوشش وکړه ته عمل وکړه دا خبره صحیح ده چې زمونږ اعمال ګوره د دې حقدار نه دي چې الله سبحانه وتعالی موږ وبخي په هغې د دې حقدار نه دي نه زمونږ د اعمال د دې حقدار دي چې موږ به جنت ته لاړ شو که موږ ټول عمر الله سبحانه وتعالی ته تندی په خاورو کې کیلو د خاورې شي او که موږ د الله په لار کې په جهاد کې ټوکړي ټوکړي شو بیا هم زمونږ د اعمال د دې لایق نه دي چې د هغې د لاسه موږ جنت ته لاړ شو خو دومره ده چې د دې اعمالو د لاسه به الله په موږ باندې رحم وکړي او چې رحم وکړو نو موږ به جنت ته لاړ شو نو د اعمالو د لاسه به په تا باندې رحم کېږي نو ما ته به کوشش کوو که 7 قسمه خلک په عرش په سوري کې ودرېږي دې خلکو څه محنت کړی دې خلکو قربانیانې ورکړي دي دا زما ستا په شان نه دي چې صرف ارمانونه امیدونه او دعاګانو واله دي دوی محنتونه کړي دوی کوششونه کړي دي دوی ځان خاورې کړی د رب العالمین دپاره نو الله سبحانه تعالی غیرتي ذات دی چې ته لږ څه وکړې الله درله ډېر څه درکوي دوی د الله دپاره څه خاص اعمال کړي دي الله ولم خاص نعمت ورکړی 50,000 کاله ورځ ده او قسم سختي دي په هغه ورځ قسم سختي او هغه سختي چې د هغې نه د قرآن ډک پروت دی روالي د قرآن ترجمې او تفسیر سره وګورئ ځای په ځای الله د خلک یېرولي د قیامت د ورځې نه روالي د حدیثونه رسول صلی وسلم ځای په ځای د خلک یېرولي د هغه ورځې د سختي نه هغه ورځ چې زناور به هم یېري زناور به هم په سخته کې زناور به هم یېري
نو انسانانو باندې به څومره سخت دی. نو په دغه ورځ په دې سختو کې الله سبحانه وتعالی خاص نعمت دا ورکوي چې د عرش په سوري کې به دا خلک ولاړي. څومره اوچت نعمت دی. اولنی انسان چې د عرش په سوري کې به ولاړي رسول صلی الله علیه وسلم وی امام عادل، هغه مشر چې هغه عدل او انصاف والی. او دیزی کې د مشر نه مراد هر مشر دی، که هغه په ملک باندې مشري، که هغه په وړه علاقه باندې مشري، او که هغه په کور کې مشري، که هغه په استاذ کې مشري، په استاذۍ کې مشري، او که هغه په کمپنۍ کې مشري. الغرض هر هغه انسان چې هغه سره مشرتیایي او په ده کې عدل او انصافي دی به د قیامت په ورځ د عرش په سوري کې ولاړي. عدل او انصاف. یو سړی باچا دی، پکار دی چې د خپلو کشرانو سره دا کوم خلک چې د ده لاندې دي د ماتحت دي چې د هغوی سره عدل او انصاف وکړي. غریب او مالداره پکې ونه کړي، پلانې او علانې پکې ونه کړي. دغه شان ته په کمپنۍ کې مدیرې منیجرې عدل او انصاف وکړه. داسې نه چې دا پلانې خیر دی تنخوا وله ډېره ورکړه، دا پلاني نه 2-3 ورځې کټ که ځکه زما سره دښمني د مخکې د کمپنۍ نه بهر زما د سره نه لګي. دا پلانې مخې ته که اگر که دی د دغه منصب لایق نه دی خو دغه ځای ته یې ور دیکه که په دې چې دا زما خپل دی، زه یې پېژنم، زه یې جنم. دا ظالمان دي. ګورئ عدل عدل دی. په سکول کې استاذ دی، په جامعه کې استاذ دی، په مدرسه کې استاذ دی، د خپلو شاګردانو سره عدل. په کور کې ته یې د خپلو بچو سره عدل. ستا لوڼه دي، ستا زامن دي، د دوی سره یو شان محبت کول. دا قصې به نه کوې چې دا لوڼه دي د زامن دي او لوڼه د پردي کور دي او زامن د دې کور دي، زامنو سره محبت ډېر کې. الله اکبر. دا ظلم زموږ په کورونو کې ډېر روان دی. دا چې د جنۍ سره محبت لږ کوي او د هلک سره ډېر زیات کوي. او اکثر داسې کېږي چې په کور کې به مثال کې یو هلک او 3 به یې خویندې، 3 خویندې مشرانې، نو دا وړوکی هلک به رالګي دا خویندې به وایي او دوی ته به کنځلې کوي او دوی به ټکوي او دوی به بېعزته کوي. دا مور پلار چې راشي الټا هغو ته قارېږي وایي تاسو ولې د سره چې خبرې اړولې، تاسو سره ولې جګړه کوله، خو کوي به هر څه به کوي. دا ګورې هسې داسې نه وایي، دا په دې وایي ځکه چې د دوی په زړونو کې د هلک یو خاص مقام دی او د جنۍ یو خاص مقام دی. نو ځکه دې هلک ته اجازت دی که دی مشره خور وهي او که دی هغې ته کنځلې کوي، که دی د هغې نه مال اخلي، که دی د هغې حصه خوري. لکه په جیداد کې چې حصه نه ورکوي که نه، دا ټول ظلم دی. نو په چا کې چې د ظلم دا صفت دننه پروت او الله دله مشرتیا ورکړي، د قیامت په ورځ دی د عرش د سوري نه به محروموي. اولنی صفت دا یاد ساتئ. د درس په اخره کې شیخ صاحب انعامات شتي که نه؟ انعامات شتي. زه به دا تپوس کوم، دا ما ته بیا اوروئ چې دا څو صفات ما ذکر کړو. اولنی صفت هغه دا چې عادل امام، عادل مشر. او دویم الله اکبر، دې ته زموږ ډېر سخت ضرورت دی. وشاب نشأ فی عبادة الله، او هغه ځوان چې د الله په بندګۍ کې رالوی شوی. او په یو روایت کې راځي وشاب نشأ فی طاعة الله، د الله په طاعت کې لوی شوی. او په یو روایت کې راځي وشاب افنا شبابه وحیاته فی طاعة الله، او هغه ځوان چې خپل ځواني خوري کړي د الله سبحانه وتعالی په بندګۍ کې. دې تعبیر ته زه حیران یم. والله العظیم د کعبې پر رب د قسم خورم چې کله هم دا الفاظ ما په حدیث کې ویلي دي، یو کتاب کې مې مطالعه کړي دي، وشاب افنا حیاته وشبابه فی طاعة الله، نو زما په جسم باندې غونې ځیږ شي او زما په جسم باندې ویښته ودرېږي چې دا به څنګه ځواني. رسول صلی دا نه وایي چې بندګي کړې ده، دا یې نه دي ویلي. ګورې رسول صلی وایي د الله په بندګۍ کې ځان خوري کړی دی. داسې ځوانان به د عرش په سوري کې ولاړي. دا هغه ځوانان دي چې الله سبحانه وتعالی دوی له په ځوانۍ کې توفیق ورکړی د نیکو اعمالو، او په ځوانۍ کې دوی له دا توفیق ورکړی دی چې د بدو اعمالو نه ځان لرې ساتي. د دوی ملګري نیکان دي، ځکه چې کوم سړی چې د نیکانو سره کیني هغه نیکي. د دوی وختونه چې د هغه قیمتي دي، نو دی د وړوکوالي نه په یو دیني مجلس کې پاتې شوی. او که تاسو دا غواړئ چې ستاسو کشران او ستاسو ځوانان هم د الله په دین کې لوی شي او د الله په دیندارۍ کې لوی شي، نو ته به ورته هم یو ماحول جوړئ. دا خبره سره یاد ساتئ. ته به ورته هم یو ماحول جوړ. په کور کې ستا ډیش پروت دی، په کور کې ټي وي پروت دی، په کور کې اجازت دی که ګیره خری کو ګیره پرېږدي، په کور کې اجازت دی که پین شرټ اچوي او که توپ اغوندې او که کمیس پرتوږ، په کور کې اجازت دی که ته د شپې په 1 بجه راځې او که سحر راځې او که
وختي راځي په کور کې اجازت دی که ته د جنکو سره یارانې کوې او که ته د هلکانو سره یارانې کوې بیا وروسته وایي یاره وایي الله دې زموږ د بچي نیک عمله لوی کړي نه داسې مزې دي ته به ماحول نه جوړې ته به کوشش او محنت نه کوې او ستا بچي به نیک عمله لوی ته به هغوی ته یو دیني ماحول جوړ کړې چې کیدای شي الله زما د بچیم په دې قسم خلکو کې شمار کړي نو د عرش سوری به ورته نصیب شي زما او ستا غټ امید دا دی په بچو باندې سخته تیرې په پردي ملک کې مزدوریانې او خولي به بهیږي او بوډا شي او په تابوت کې ویسي یاره وایي چې زما د بچي چېرته سباله سوري ته ناسي مزدوري کوي سباله څه ته ناسي سوري ته د اوچت انسان دا سوچ او د مؤمن سباله هغه قیامت ته وایي وی سباله چې ته د عرش په سوري کې ولاړي نو دغه به ښایي ځکه الله سبحانه وتعالی څه وایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد سبا دپاره څه لیکلي قیامت هم نږدې دی سبا دی که نه نو د مؤمن انسان او د هغه پلار او مور چې هغوی په حقیقي معنو سره به بچو میني د هغوی دا سوچ وي چې یاره که سباله چې ته د عرش په سوري کې ودرېږي که چې ته الله په دغو خلکو کې شمار کړي نو ته به ورته د وړوکوالي نه یو ماحول جوړ کړي او ته به د وړوکوالي نه عادت کې چې تا سره منزله ځي د جوماتونو سره به عادت کې د علماو سره به عادت کې د دیني حلقو سره به عادت کې د مدرسو سره به عادت کې د قرآن سره به عادت کې د حدیث سره به عادت کې الله سبحانه وتعالی د اصحاب کهف واقعه بیان کړې ده او دغه واقعه موږ هم په یو بیان کې بیان کړې ده او هغه واورئ تفصیلي واقعه د اصحاب کهف چې دوی ځوانانو سره څه چل شوی الله سبحانه وتعالی د هغوی واقعه بیانوي زه هغه واقعه نه بیانوم خو الله ډېره عجیبه خبره کوي په دې منځ کې څه وایي انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى الله وی دغه ځوانان په خپل رب ایمان راوړو نو موږ ولهم هغه ایمان ډېر کړو او موږ ورته هم هغه هدایت ډېر کړو او موږ هم په هغه هدایت باندې کلک کړو انهم فتية آمنوا بربهم د ځوانان په خپل رب ایمان راوړو د ځوانۍ ایمان د دې خو ځان له ښوني او د ځوانۍ بندګي د دې ځان له یو رنګي ځان له رنګ او ځان له خوند چې ته یو ښکلی ځوان ویني په مخ باندې سوچه ګیرئ او د پنسي او د توپ او د پینټ دی د ګیټو نه برئ او دی د رسول صلی الله علیه وسلم په لباسي او په جومات کې ولاړي او مونځ کوي یا په میدان جهاد کې ولاړي یا صدقې ورکوي یا د خلکو سره مرستې کوي یا د خلکو سره منډې وي هر قسمه په دې انسان کې دا ځوان او بل طرف ته سپین ږیری لګیایي په دې دواړو کې فرق هسې انسان خوشحالېږي چې دې ځوان ته وګوري یاره څومره ښکلی ځوان الله پیدا کړی دا انسان چې ښکلی کېږي صحیح دا انسان په دې تقوا سره او په دې علم سره ښکلی کېږي په رنګونو ګوره نه څوک ښکلي شوي دي او نه په رنګونو څوک بدرنګه شوي دغسې تله نه ده امام عطا ابن ابي رباح رحمه الله د امام صاحب شاګرد د امام صاحب استاد د امام ابو حنیفه رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله استاد د موچت انسان صحابه کرامو سره ملاو شو خصوصا د عبد الله بن عباس رضی الله عنه باندې ډیر علم کړو او د شونډې چې د ډېرې پیړې وي د پوزې سمه غټه پوزه او تک تور تاسو د تور خلک لیدلي که نه د دوی د پوزې غټې د شونډې پیړې دیم دیسي نو مور ته یو ورځ وي مور وی ډېر بدرنګه یم او دا خلک راته ګوري هغوی ته بچیا بدرنګي دي په علم پټه که علم وکړه بیا به د خلک دغه نه ګوري علم وکړه سبحان الله هغه بیا به د بچیان راتلو د هغه خواله او حرم کې به هغه درس کوو مکه کې به ناسو درس به کوو د بچیان چې به رالو وایي موږ تا سره خبره کوو صبر نو انتظار به یې کوو هغه ته چې هغه د درس نه فارغه شي او بیا موږ د ده سره کینو او د ده نه تپوس وکړو حالانکه هغه تک تور انسان ما هغه غټې شونډې وې هغه غټه پوزه وه خو چا چېرته د اوسه پورې دا نه دي یاد کړي چې د هغه پوزه غټه وه یا د امام عطا سره ملاو شوی شونډې د هغه پیړې وي رنګ یې تک تورو د باډۍ نه تک بلکل چیتو لنډو د چا تذکره نه ده کړې که چا تذکره کړې ده وایي د امام عطا سره علم ډېر زیات و نو دا که ته دا غواړې چې زه ښکلی ښکاره شم خصوصا زما دا خبره د ځوانانو ته ده نو ګوره په دې څوک نه ښکلی کېږي چې ته سحر ماښام بلیډ ترې راغستی او د مخ نه یې تک شیني او دغه جوړ کړی دی او صفاکۍ را صفاکۍ په دې څوک ښکلی نه ښکاري جنازه مقابله به وکړو چې کم ځوان ګیره خریلي او کم نه یې خریلي دواړه به ودرو خلک به فیصله وکړي چې کم یې وبږه ښکلی ښکاري
په دې څوک نه ښکلي کېږي چې ږیره خرې او نه په دې څوک ښکلي کېږي چې ویښته د انګریزانو په شان جوړی په دې څوک نه ښکلي کېږي چې کله دې په منځ کې پرېښودي سیډونه دې لرې کړي دي او کله دې سیډونه پرېښودي منځ دې لرې کړی او کله دې ودرولي دي لکه د بانګي دي دغه په شان او د په ځان پورې د خلک وخندول په دې څوک نه ښکلي کېږي ګورې نه څوک په دې ښکلي کېږي چې دی به میکپ استعمال کړي او دا خبره خصوصا زما د زنانو ته ده چې ګوره په دې باندې څوک جنۍ نه ښکلي کېږي صرف چې هغه میکپ یې استعمالوي او هغه ښکلي او ګرانې کپړې استعمالوي او هغه دنګ پیزار او قیمتي سینډل او لوپټې او دا شینې استعمالوي په دې څوک نه ښکلي کېږي که تاسو حقیقي هغه ډول غواړئ او زینت غواړئ نو هغه د ایمان ډول دی الله سبحانه وتعالی دې موږ ته نصیب کړي هغه د ایمان د زینت دی چې انسان په دې سره ځان ښکلی کړي الله سبحانه وتعالی دغه ځوانان په دې ښایست باندې ښایسته کړي ځکه رسول صلی خدا وصیت کړی دی اغتنم خمسا قبل خمس پنځه خبرې د پنځو نه مخکې غنیمت وګڼئ اولنی پکې څه ذکر کړی ده شبابک قبل حرامک ځواني د بوډاوالي نه مخکې غنیمت وګڼه نن ځوان یې که نه په لاسونو کې دې زور دی په مټو کې دې زور دی په خپو کې دې زور دی اوږده اوږده تهجد کوه سبا وګوره بیا نشي کولی نن ستا په مټو کې زور دی ته د الله سبحانه وتعالی هر قسمه بندګي کولی شي ځان قربانولی شي ځان خاورې کولی شي سبا له به یې ټوخي سره اودس ماتېږي بیا ورته څه بندګي وکړي د الله سبحانه وتعالی موږ چې بوډاګان شو په جومات کې ځان له جانماز واچو په د اولني سب کې بیا ورته څوک پرېږدي هم نه ته به چې دا داسې د پوخانه دیندار روان دی دغه ځای ځان له نیولی په ځوانۍ کې چا لیدلی هم نه و په جومات کې په مزدورۍ کې چې مصروف و کله چې د مزدورۍ و چا لیدلی هم نه و په دې جومات کې خو چې کله د مزدورۍ نه ریټایر شو او بدن ختم شو او اډوکو هر ځای جوړې اواز شروع کو نو بیا ځان له جنماز راوړو د جومات په اول صف کې واچو وایي زما د جنماز ګورې څوک ونه خوځوي وایي موږ دا نه وایو چې دې خلکو ته اجر نه میلاوي خو موږ وایو کوم ځای کې دی او کوم ځای کې هغه ځوان فرق په بوډا او په ځوان کې دا ځان سره یاد ساتئ د ځوان سړي ښایست دی د بوډا ښایست دی نشته د ځوان سړي شهوت په زور کې بوډا سړي شهوت ختمي ځوان زوري جنگ کولی شي کنځلې کولی شي بدې ردې ویلی شي هر قسمه ګناه د ده سره طاقت یې کولی شي د بوډا سره طاقت نه وي نو ګناه به څه وکړي د دې طاقت باوجود د ځوان په دې خواهشاتو باندې خپې کېږي او د الله سبحانه وتعالی بندګي کوي د دې بوډا نه ښه نه دی ډېر دی ښه دی هېڅ شک نشته ته ځوان او بوډا کښېنې او ځوان ته وایي چې د نظر حفاظت کوه جنکو ته مه ګوره قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم الله وایي مؤمنانو سړو ته ووایي چې سترګو حفاظت کړي ته یو ځوان هلک په بازار کې ولیدو هغه ته دې وایي جنکو ته ګورې ونه ګورې بل ځای کې یو بوډا را روان دی ملا یې سمه ټیټه شوې ده امسا ورسره په لاس کې ده بابا ګورې جنکو ته ونه ګورې ګورې بابا جنکو باندې څه کوي او نو ته ګوري ښه ځوان هلک جنکو ته نه ګوري په دې دواړو کې چې زیات محنت او کوشش کوي هغه دغه هلک دی ځکه چې هغه کې شهوت شته او په شهوت خپه ږدي او جنۍ ته نه ګوري دغه شان پیغله جنۍ ده ځوانه جنۍ ده هغه پردو سړو ته نه ګوري په نسبت د هغه بوډۍ د دې اجر ډېر دی او د دې محنت او کوشش چې د هغه ډېر دی زه تاسو له د صحابه کرامو د ژوند نه کم کم مثال درکړم ما سره ټیم نشتی یعنې ما تاسو ته په دې باندې مثالونه درکول او زما الحمدلله 2 بیانونه دي په دې عنوان د صحابه کرامو ځوانان هغه واورئ تاسو به حیران شئ چې الله سبحانه وتعالی دغه څنګه ځوانان پیدا کړي اسامه ابن زید رضی الله عنه اسامه بن زید رسول الله وسلم په لښکر باندې مشر کړو او د لښکر شام ته لیږو او د هغه عمر په هغه وخت کې د 19 کال نه زیات نه و د 19 کالو هلک د په لښکر باندې مشر دی او په دې لښکر کې غټ صحابه کرام دي ګورئ دی په هغو باندې امیر دی زمونږ هغه د 15 کالو شي روجې نه نیسي چې ټوله مور پلار ته وویل لکه د ماشوم دی سکول ته ځي زمونږ د 15 کالو یو ښه تکړه خرش فرش ځوان به وي ده باندې روجې لا نه پرس کېږي او چې ته ورته ووایې چې ورته ووایې چې ږیره پرېږده ورته ووایې چې د پنسې د ګټو نه بره ساته ماشوم دی پوه به شي څه دی ماشوم دی د هغوی هغه د 19 کالو لښکر مشر دی
د صحابه کرامو هغه د 18 کالو د لښکر مشر دی. بیا رسول صلی وفات شو، د لښکر بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دې لښکر کې عمر بن خطاب رضی الله عنه د ابوبکر صدیق رضی الله راغی. اسامه بن زید ته وی اسامه کته اجازه راکې چې د عمر بن خطاب موږ سره پاتې شي، کته اجازه راکې. الله اکبر. ناغي اجازه ته پاتې شي د 18 کالو هلک. ابوبکر صدیق رضی الله عنه وی که تاسو اجازه وي اجازه ته. علي ابن ابي طالب رضی الله عنه هغه ځوان چې په کوم شپه باندې رسول صلی الله هجرت کو دغه په تولای کې د رسول صلی الله په تولای کې د پریوته د څومره غټه قرباني ده. ځکه چې هغه د پته چې مشرکین برازینو گزار وکړي په دې ګمان چې د رسول صلی الله پروت دی او هغه د خط تیار پروت دی. بیا راشه جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه او چې دلته روانو نه په لار باندې په دې ګاډي کې ما دې مرګرو سره د جعفر رضی الله عنه سیرت بیانو چې جعفر نن څنګه یو عجیب ځوان الله سبحانه تعالی پیدا کړ. جعفر رضی الله عنه د مسلمانانو مشر په معرکه په جنگ موتا کې مشهور جنگ دی چې هغه د سیرت ځان له یو وګړي سره تاسو ان شاء الله اوریدلې. زید بن حارثه رضی الله عنه چې کله شهید شو په هغه بس بیا جعفر بن ابي طالب رضی الله عنه جنډه ونیو او په خابه دي سیو په جنگونو کې چې دا جنډه به ولیدا نو دا به دلیل په دې باندې چې د خلکو وبېلله نو جنډه به ولیدو ته نه پریری نو که یو مرګره مړ کیږي دا بل برازیل جنډه بنی سي نو کاغه مړ کیږي به بل لذي به دي او دا به دي رواني سلسله. نو جعفر رضی الله عنه په لاس باندې دا جنډه ورله چې دا جنډه په لاس کې نیولې یو کافر راغی گزاري ولا په دې وګ باندې ورکو دا لاس ته پوره پرې کو ناغه په دې بل لاس کې دا جنډه ونیو نه دا بل لاس ته وو او په دغه ټیم کې هغه اشعار ویلو ډېر مشهور ويا حبذا الجنه واقترابها طيبه وبارد شرابها. دا جنت وي څومره خوږ دی او څومره خوږي وبدي پاغي کې څومره خوږ خوراک او څښاک ته پاغي کې. والروم روم قد دنا عذابها علي إن لاقيتها ضرابها. نن به د رومیانو پته لګي نن دغه عذاب راغلی خو چې صرف ما سره مخامخ شي. دغه هغه لاسونه وهلو ځکه عبد الله بن عمر رضی الله عنه وی کله چې جنگ ختم شو موږ په جعفر باندې پسې ګرځېدو ناغه په دې دغه کسانو کې پروت رقم چې مړو به دې سر وو چې سر یې وونه دغه بدن نور ختم شو چې سو پوری دې سر نو واله نه دا دوه لاسونه چې دی ول نه دا جنډې د غمانو د خپو او د ورانانو په دې منځ کې دي سینې ولې وا او په ته بلګي د رومیانو نن چې څوک بغټي منګ ټوګه دوی غټي. هغه انسان عبد الله بن عمر رضی الله عنه وی کله چې منګ کتونه وکړو جعفر دن پروت لاسونه پوری نو او سری تیم والو او وی منګ چې شمار کړو نو په دغه ورځ په هغه باندې س د پاسه نوی گزارونه په هغه باندې د توري لګېدلو س د پاسه 90 یا نوی گزارونه د په هغه باندې د توري لګېدلو. هغه انسان یو ځوان انسان الله سبحانه وتعالى په بدله کې څور کړ د جعفر الطيار وای په جنت کې ورته وزیر دی والوزي دول الله سبحانه وتعالى د دې په بدله کې ورکې چې د جنډې مسلمانانو چې داغه راغورځېدو ته نه پرې خو دی ځوانو شاعر دغه ځوانانو خبره کوي عباد ليل اذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد اجراه. دغه ځوانان دي چې کله توري تیری شي نو دوی ولاړي رب العالمین ته دوی جړاګانې باوري. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. الله د دوی د اړخونه چې د بتلانو باندې نه لګي ولي الله دوی نه جوړ دي خوب ولا نه ورزي كغمون ډیر دي فکرونه ډیر دي. الله وی يدعون ربهم خوفا وطمعا. الله خپل ربنا دعاګانې غواړي تمساتي الله سبحانه وتعالى يري دغه عذاب. عباد ليل دا ځوانان زمونږ په کار دي اذا جن الظلام بهم توري تیریشي د رب العالمین ته ولاړي سخوږ عبادت ته دا تهجد او د ځوان پکې ولاړي. ځوان سړی د خوب ته زړه کیږي خزي ته زړه کیږي بچو ته زړه کیږي د بیا مر پاسېدلې. واسد غاب اذا نادى الجهاد بهم هبوا الى الموت يستجدون رؤياه. شاعر وی او بیا د زنګل د ازمرو په شان دي چې کله وته د جهاد وي په یو ځکه مشاته نه پاتېږي. د ځوانان زموږ په کار
نو بیا په خپله په آخره کې شاعر دغه دعا غواړي د الله نه او موږ هم دا دعا غواړو یا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا یشیدون لنا مجدا اضعناه یا الله وایي داسې انسانان چې ته بیا راولي چې د مسلمانانو هغه عزت را واپس شي د مسلمانانو چې الله کوم مقام ورکړی د امت چې الله کوم مقام ورکړی چې هغه را واپس شي ځوانانو ته زموږ ضرورت دی بوډاګان خو به ختمېدو دي زموږ داسې نسل په کار دی چې هغو نه زموږ امید دی چې د مخکې کار کولی شي یو سړی د 50 کالو دی د 40 دی د 80 کالو دی د 80 کالو د دې نه به زه څه امید وساتم چې دی مخکې چې د اسلام خدمت وکړي په هغه باندې خو موږ یېرېږو چې یا نن مړلی یا سبا مړلی صحیح دی چې د مرګ او ژوند چا پته خو نه لګي خو موږ ظاهري احوالو ته خو ګورو که نه د دې ځوان سړي نه چې موږ یې وینو د 10 کالو ځوان وینو د 15 کالو ځوان د 20 کالو ځوان وینو او داسې په دې مخ باندې نوري او په دې مخ باندې د ښکلي ګیرې موږ په زړه کې یو ارمان او امید پیدا شي چې الله دې کړي چې دی د امت په مشرانو کې شي په مستقبل کې او الله دې کړي چې دی د امت خدمت وکړي موږ به له د وړوکوالي نه تربیت ورکوو ځوان هغه ځوان دی چې ریال او ډالر ډېر ګټي کوشش به کې موږ چې ته ونه شرمې ګورې وګوره پلاني ته وګوره پلاني ته بس هغه غریب چې په دغه مزدورو کې لګیا شي ختم شي پکې او د رب العالمین د بندګۍ ټیم درته میلاو نه شي نو دا دویم قسم سړی شو دویم قسم خلک چې دا به د عرش په سوري کې ولاړ دي دا څوک دي تاسو غلي یې ورې هغه ځوانان دلته هم جواب ګورې ما له زما د شاګردان راکړي دا ما سره د ریاض نه راغلي دي چې دا ټول غلي ناست دي د کومو چې دلته جواب راکړو ټول دا ټول ما سره د ریاض کې دي نه دا ستاسو کمزورتیا ده تاسو ګوره ودیږي څنګه دا دویم قسم خلک څوک دي هغه ځوانان چې ځواني د الله په دین کې تیره کړي او ځواني خاوري کړي دریم قسم رسول صلی الله علیه وسلم وی ورجل قلبه معلق فی المساجد الله اکبر او هغه انسان چې د هغه زړه تړلی شوی په څه پورې په جوماتونو پورې زړه تړلی شوی په جوماتونو پورې مطلب څه دی یعنې د دې جوماتونو نه یې زړه نه کېږي انخته یې د زړه په دې جومات کې ماښام مونځ ختم شو که نه دی بهر ته لاړ نوکر راغی جومات نوکر راغی وزه موږ جومات بندو د زړه نه یو الله خبرې یو الله د دې نه زړه نه خبرې نه دی لاړ شي او زړه به کوم ځای کې پاتې شي جومات کې پاتې شي نو دی چې بیا بهر ګرځي که چې ته بازار ته لاړ یا مزدورۍ له لاړ نو هلته به دې سوچ کوي چې هغه زړه له به واپس څنګه ورځم زړه به کوم ځای کې پاتې شوی دی او جومات کې پاتې شوی ځکه روایت کې راځي چې مؤمن په جومات کې داسې خوشحالی لکه مهی چې په اوبو کې خوشحالی او منافق په جنت کې داسې تنګېږي لکه مرغۍ چې په پنجره کې تنګېږي مؤمنان دوی په جوماتونو کې خوشحالی ځکه الله څه وایي انما یعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الله وی د الله جوماتونه چې آبادۍ هغه دا خلک دي د الله جومات آبادول په دوه قسمه یو داسې آبادول چې آبادي وله جوړی یو داسې آبادول چې آباد شوی خو ته د الله په بندګۍ آبادی دا غټ عبادت دی چې جومات آباد شي د الله په بندګۍ سره الله وی دا څوک دي هر سړی نشي آبادولی من آمن بالله په الله ایمان راوړی په آخرت ایمان دی منځونه کوي زکاتونه ورکوي د الله نه یریږي نو دا خلک دي چې د دوی زړونه په څه پورې تړلی شوي دي په جومات پورې والله العظیم بهر په دې دنیا کې سړی تنګ شي نو دې جومات ته چې سړی راننوځي دا زړی مطمئن شي او ته به وایې چې بس په دې ځای کې دته څوک څه نشي ویلی رسول صلی باندې به سخته راله بلال رانته وي بلاله ارحنا بها یا بلال دا بانګ ووایه چې دا مونځ خو وکړو زړه م نن خفه دی وایي چې دا زړه م نن خوشحاله شي وجعلت قرة عیني فی الصلاة رسول صلی زما سترګې خو په دې منځه باندې یخېږي چې مونځ وکړم بس دا سترګې مې یخې شي اوس مختصر خبرو ټیم لګ دی دا دریم سړی شو یا دریم قسم خلک شو څلورم قسم خلک دی ورجلان تحابا فی الله او دوه هغه کسان دي چې د یو بل سره محبت کړی د الله د رضا دپاره د چا دپاره الله د رضا دپاره اجتمع علیه چې د یو بل سره ملاویږي د الله د رضا دپاره وتفرق علیه چې جدا کېږي هم د الله د رضا دپاره دا ډېر اوچت انسانان دي والله لازم چې دا ډېر ګران کار دی نن سبا خو غالبا معاملات دا د دنیا په بنیاد دي پلاني خوا د ډېر ځای راځي لکه څه چل دی نه دا جي دا انجینیر دی او دا جي ډاکټر صاحب دی او دا جي خان صاحب دی او ملک صاحب دی او د سره پیسې ډېرې دي او دی داسې او داسې او غریب نه به د انسانان لرې تښتې خو د مؤمن
تعلقات چې نه هغه د الله د رضا دپاره لکه پلاني خوا ته ډېر ځای راځي ولې یاره د الله د رضا دپاره ځو حدیث کې راځي رسول الله صلی یو سړی روانو د یو کلي نه بل کلي ته د یو کلي نه بل کلي ته روانو نه الله سبحانه وتعالی بس یو ملک راولېږو د انسان په شکل کې په دې لارې کې له مخې له ورغی وایي چېرته روان یې هغوی دغه کلي ته ځه به وایي کلي کې دې څه کار دی وایي دغه ځای کې یو ورور دی زما د الله د رضا دپاره د هغه تپوس له ځمه هغه ملک ورته وایي په ملایکو کې وایي چې ته خیر سره کړي دي بدله ورکړې بلکل لکه ته به زموږ خبره موږ چې څه کوو ولې خو موږ سره یې کړي که لکه جنازې کې ولې ولاړې زما پلار جنازې ته راغلی و لاسنیو کې ناست نه زموږ دغه ماما په لاسنیو کې هم دی ناست و 3 ورځې قرض دې وله ورکړو مالی هم راکړو ټول عدل بدل په دې ګورې اجر قطعا نه میلاویږي عامله ناصبه دا خلک ځان هسې ستړی کوي نو دته دې ملک وی چېرته نعمت یې دی د معنی که څه خیر در سره کړي هغوی نه نه زه څه بدل ورکولو روان یم نه څه نور څه خبره ده روان د دې دپاره یم چې د الله د رضا دپاره محبت کوم نو هغه ورته م وویل بیا زما دا خبره م واوره زه انسان نه یم زه په ملایکو کې یو ملک یم الله رالیږلی یم د دې لپاره چې ده ته ووایه چې ته زموږ د رضا دپاره د هغه سره محبت کوې نو موږ تا سره محبت کوو دا هغه خلک دي چې دوی به د عرش په سوري کې ولاړي حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي ان الله يقول يوم القيامه الله بده قیامت پر ورځ دا خبره کوي اين المتحابون بجلالي کم دي هغه خلک هغه زما د رضا دپاره چې محبتونه کول زما د عظمت د لاسه او زما د قدر د لاسه د یو بل سره محبتونه کول یا الله ولي اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي وینن هغوی زه سوری ورکوم په داسې ورځ چې په هغه ورځ به سوری نه نو په دې ورځ به الله سبحانه وتعالی دغه خلکو له سوری ورکوي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل الا ظله كم خلق الله د رضا لپاره محبت کوي دوی د قیامت پر ورځ د عرش په سورو کې ولاړي د عرش په سوري کې به ولاړي په هغه ورځ چې بل سوری به نه دا څوک خلق شو څلور پنځم دا ډېر عجیبه انسان دی ورجل او هغه سړی دعته امرأة ذات منصب وجمال او هغه سړی چې یوې ښځې وله د بدکارۍ دعوت ورکو او دا ښځه د نسب نه هم اوچته ده او ښکلې هم ده نو هر څه برابر دي هلک ځوان هم دی او جنۍ ښکلې ده او د جنۍ نسب هم زورور دی مال ورسره هم ډېر دی په یو روایت کې راځي چې مال والا مقام یې اوچت دی نو اوس هر څه برابر دي که نه هغه ورته څه ووایي اني اخاف الله زه یېرېږم د الله نه علما وایي یوسف علیه السلام له چې الله دومره اوچت مقام ورکړی دا ولې ځکه چې یوسف علیه السلام په هغه وخت کې ځان د زنا نه منع کړی چې د زنا اسباب موجود وو دا دعوت وله څوک ورکوي زلیخا د مصر د وزیر ښځه داسې معمولي ښځه خو نه ده که نه دعوت وله هغه ورکوي دویم بنده کمره ده درېیمه دروازه بنده ده څوک نشتی درېیم څوک نشتی څلورم یوسف علیه السلام ښکلی ځوان دی پنځم دا ښځه سمه زوروره ده که څه کیس مسله شي نو دا لرې کولی شي ګوتې پکې وهلی شي سفارش کولی شي د دې هر څه باوجود هغه څه ووایي معاذ الله زه په الله پورې پناه نیسم د دې کار نه دا څه کار دی زه دا نه کوم زه خپل رب خو نشم خفه کولی خپل رب خو نشم ناراضه کولی نه دا پنځم قسم هغه خلک دي چې دوی ځان د زنا نه او د فحاشۍ نه لرې ساتلی او دا یو غټ صفت دی چې الله سبحانه وتعالی په چا کې پیدا کړي حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي من ضمن لي ما بین لحییه ورجلیه ضمنت له الجنه د دوه خپو په دې منځ کې چې څه دي یعنې عورت او د دې دوه جامو په منځ کې یعنې دا ژبه چې څوک ما له د دې ګرنټي راکوي چې د دې حفاظت به کوي زه وله د جنت ګرنټي ورکوم دا دوه شیونه دي چې د دې د لاسه به جهنمیان جهنم ته ځي غالبا یو عورت او دویمه ژبه ته نظر وچورلوه غالبا ګناهونه چې کېږي یا د عورت سره تعلق ساتي او یا د څه سره تعلق ساتي یا د ژبې سره تعلق ساتي ځکه به رسول صلی دا دعا غوښته په صحیح مسلم کې دا حدیث دی اللهم اني اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى یا الله زه تنه عفت غواړم عفت څه ته وایي چې انسان د زنا نه او د فحاشۍ نه بچي هغه ځوان واقعیت تاسو اورېدلی که نه هغه 3 کسانو او چې ته په سفر روانو بني اسرائیلو کې 3 کسانو دا غار پرې رابند شو
غار خوله به بنده شو دا درېونه خپل نیک عمل الله ته وسیله کړو نو هغه یو پکې وي یا الله زما د تره لور وه او زه پې سم مین ومه سمه مې خوښه وه ما هغې له ډېر دعوت ورکړی خو هغې خبره نه منله ډېر زور یې به راوستې خو هغې نه منله یو ورځ د هغې پیسو ته ضرورت راغی محتاجه شو په ما پسې راله نو یې ما ورته ووایي چې زه به تا سره منډه ووهم خو خپل شهوت به پوره کوم نو مجبوراً هغې ما له اجازت راکړو وی یا الله او دې ایمان او تقوا ته ګوره والله لازم چې دا ډېر غټ ایمان دی وی یا الله کله چې زه بلکل د هغې دې څلور اندامونو په منځ کې کېناستمه او بلکل زه تیار وم دې فحاشۍ ته هغې ما ته وویې ویل الله نه نه یېرېږي نو یا الله ستا د یارې نه زه راپاڅېدم الله ورته رایاد شو ته ګوره دا مؤمنان لکه دا جنتیان داسې نه دي چې ګناهونه ترې بلکل نه کېږي ګناهونه ترې کېږي خو دومره ده چې ګناه ترې وشي نو پښیمانه شي بیا واپس شي نو بیا دغې ګناه له واپس نه ورسي الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو صفت ذکر کړی والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الله وی کله چې دغه اوچتو خلکو نه چې ته ګناه وشي ګناه خو کېږي ما ورته کمزوري یا د فحاشي وشي ذکروا الله الله ورته یاد شي دا ډېر غټ صفت دی چې انسان ته الله رایادېږي نو صحیح د ګناه ترې وشو خو الله ورته رایاد شي اوس به دې د ګناه له بیا نه ورځي توبه به وباسي دا انسان او دا اوچت انسان داسې چل وکړو د هغه جنۍ نه دی راپاڅېدو او هغه جنۍ یې پرېښوده او وی یا الله هغه پیسې مې ورته معاف کړې ویرېدو الله سبحانه تعالی پرې رحم وکړو هغه کاڼې هغه د هغه ځینه وړقېدو الغرض ما تاسو ته د دې کس ته تقوا بیانوله چې څومره تقوا وه په ده کې ابو هريره رضی الله عنه وی ما د رسول صلی الله علیه وسلم اورېدلي امام ترمذي دا حدیث راوړی د غوږ کې دی عرض علی اول ثلاثه يدخلون الجنه اولني درې کسان چې به جنت ته ځي وی دا ماته الله ولیدي رسول صلی الله علیه وسلم وی درې قسمه خلک دوی به جنت ته ځي د ټولو نه مخکې او ما تاسو ته مخکې وي د رسول صلی الله علیه وسلم دا عادت دی چې داسې خبره وکړي ډایرکټ تفصیل نه باندې رسول صلی الله علیه وسلم داسې ویلی شو چې پلانې او پلانې پلانې دوی به اول جنت ته ځي نه درې قسمه خلک دي په زړه کې یو شوق پیدا شي ستا شوق پیدا کېږي نه پیدا کېږي په دې ځای پرېږدو که بیان یې کړو که نه شیخ زاهد الله صاحب به بیا بیان کړي په روان درس کې درې قسمه خلک دوی به جنت ته په هغه اولنو کسانو کې ننوځي دا درې کسان څوک دي شهید چې د الله په لار کې ځان خاورې کړي د ده خو شان جدا دی چې یو سړی د سر نه تیر شي یو سړی د ښځې او د مال او د بچو نه تیر شي یو سړی د ژوند نه تیر شي نور قرباني څه ته وایي شهید د الله د دین دپاره خاورې شوی دویم وعفیف متعفف او هغه پاک انسان د دې لپاره ما د حدیث ذکر کو او هغه پاک انسان چې ځان هم پاک ساتي او بل هم پاک ساتي ځان هم پاک ساتي بل هم پاک ساتي صرف دا نه ځان پاک ساتي په خپله فحاشي نه کوي بل هم د فحاشي نه لرې ساتي څنګه لکه اوس یو هلک دی ډېر پاک هلک دی فحاشي نه کوي چېرته یو ورځ ولې زنانه دعوت ورکو د فحاشۍ ده ورته وایي زه الله نه یېرېږم او ته هم د الله نه ویرېږې دا ته څه خبرې کوي نو ګوره د ده د لاسه د جنۍ د څه نه بچ شوه د زنا نه بچ شو یا یو جنۍ ده هلک وله د زنا دعوت ورکو نو دې جنۍ ورته وایي د الله نه نه یېرېږي ته دا خبرې کوي نو دا جنۍ په خپله پاکه جنۍ ده خو دا سړی د دې جنۍ د لاسه د دې ګناه نه بچ شو نو کوم سړی چې د خپل عورت حفاظت کوي او کوم زنانه چې د خپل عورت حفاظت کوي دوی په هغه اولنو کسانو کې دي چې جنت ته به ننوځي نو دا دوه کسان شو دریم وعبد احسن عبادة الله او هغه انسان چې د الله بندګي په ښه طریقه کړي او ښه بندګي هغه ده علما وایي چې د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه نو چا چې خپل عبادتونه د رسول په طریقه وکړو دی به هغه اولنو کسانو کې بل حدیث کې راځي امام ترمذي دا هم راوړی ثلاثة حق علی الله عونه درې قسمه خلک دي د دوی په الله باندې حق دی چې الله به یې مرسته کوي موږ ټول دا غواړو چې الله زموږ مرسته وکړي که نه غواړو که نه غواړو دې کې د رسول صلی دا خلک ښایي ته هم ځان په دوی کې شمار که یا به ځان کوشش وکړه چې په ځان کې دغه صفات راولي الله به تا سره مرسته کوي اولنی کس المجاهد فی سبیل الله د الله په لار کې مجاهد
د ده په الله باندې حق دی چې الله به یې مرسته کوي د الله د دین دپاره وتی دی نو الله خو به یې مرسته کوي والمکاتب الذي يريد الاداء او هغه غلام مری وینځه چې پیسې د خپل مالک سره خبره کړې ده په اتفاق کړی په پیسو او دغه پیسې جمع کوي چې ځان آزاد کړي الله یې مرسته کوي والناکح الذي يريد العفاف او هغه انسان چې واده کوي د دې دپاره چې زه د فحاشۍ نه بچ شم الله یې مرسته کوي نو کوم سړی چې کوشش کوي چې زه ځان د ګناهونو نه او د فحاشۍ نه بچ کړم الله یې بچ ساتي او ګوره دا بعض کسان دا ټکسیان چلی دا خلک چې ځان سره وړي په دې پیسو باندې په دې کې چې کوم بېدینه دي هغو سره چې ته کښېنې دا سپکه موضوع به هغو چیړي او دا سپکې خبرې کوي جنۍ راوخته ماته دا ووایي هلک راوختو ماته دا ووایي جنۍ ماته دا ووایي هلک ماته دا ووایي ته به حیران شي چېرې دا څه قصه روانه ګورې د دې سره خو چې کښېنې دی دغه قصې کې ښه به یو نیک انسان سره کښېنه هغه به هم ټکسي چلی وایي ورور چې دا قصې دې رښتي هغوی یاره د اوسه ورغو ما څه نه دي موږ دا نه وایو چې دا اولنی دروغجن دی داسې واقعیت د هغه سره راځي د دې دویم سره ولې نه راځي الله یې ساتي الله یې ساتي که نه په مخې ښکلې ګیره ده په دې مخې یو قسمه نور دی چې څوک ورته وګوري بس شرم او حیا به کې راځي خپله لار بدله کې روان شي الله یې ساتي که نه نو ځکه دې ځای کې رسول صلی وسلم وایي چې دا قسمه خلک د دوی په الله باندې حق دی چې الله به یې ساتي دا څو خلک شو پنځه شپږم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه او یو هغه انسان دی چې صدقه ورکړه په ښی لاس دومره پټه کړه چې د ګستم پته ونه لګېده چې څه یې ورکړو دا اوچت مسلمانان دي چا سره خیر ښېګړه کوي نو څنګه یې کوي پټه یې کوي زموږ په شان نه راغلی و هغه پلانې ما یې واله 2 ریاله ورمې کړوله خو دا دروغجن دي د دوی دا تجارت دی او دوی دغه جوماتونو کې ناسي لکه کوم داسې په کروړاو دې ورکړي 2 ریالې دې ورکړي هغه ما غریب دی په دومره په شرمونو دې په وشرمو مور کوه سره هغه راغلی و پلانې مولوي صاحب سی وی چې زمونږ جومات دپاره ځمکه او داسې او داسې ما ورته وایي چې واله ها خو بیا مه راځه او دې شته ته د الله سره تجارت کوې که د خلکو سره یې کوې که د الله سره یې کوې نو بیا خو یې پټ ساته نه مؤمن صدقې پټې ورکوي او دا خبره نه اوږدو موږ چې د یو بل پکې ذکر کوي ټیم ښه په ختمېدو دی ټیم په ختمېدو دی یو دغه اخرنی به ذکر کو دغه اووم کس چې دی رسول الله وسلم وایي ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه او هغه انسان چې یوازې ناسي یوازې الله ورته یاد شي به جړی شي سوال دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم داسې ولې نه وي چې هغه انسان چې الله ورته یاد شي به جړی شي دې ټکي ته پکې څه ضرورت دی چې یوازې جواب دا دی کله نه کله داسې کېږي لکه ډېر خلک بیان اوري یا ډېر خلک د قرآن تلاوت کوي هغه امام په جړا شو نو د امام د جړا د لاسه د شاتني خلک هم په جړا شي څوک چې بیان کوي د هغه د جړا د لاسه نور په جړا شي د خپل ملګرو ته چې وګوري چې هغوی جاړي په دم یو کیفیت راشي په جړا شي خو یو سړی چې ځان له ناسي جاړي د ده د جړا بلکل سوچه جړا ده په دې کې ذره برابر شک نشته په دې اولني کې شک من کولی شو کیدی شي ریاکاري کیدی شي لکه دا نه چې دا ټاپه بوله راچو چې دا ریاکار دی کیدی شي که نه شي کیدی شي ریاکاري کیدی شي نو دا قسمه شبهې پکې راتلی شي او شک راتلی شي خو په دې دویم کې شک نشته یو سړی په توره تیاره کې د شپې په 2 بجې ولاړ الله ته جاړي چا ته یې ښایي چې زه جاړم تا ته یې ښایي ما ته یې ښایي ما ورته خو نه یو ښځه اوده ده بچي اوده دي مور پلار اوده دي د چا ته جاړي خو الله ته جاړي که د الله د یېرې نه جاړي ځکه ور الله د اوچت مقام ورکړي الله سوی د مؤمنانو مبارک کې إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم مؤمنان هغه دي چې کله د هغوی په مخ کې د الله تذکره وشي نو هغوی په جړا شي دا زړونه یې ورپېږي ویرېږي ودرېږي دا زړونه مؤمن یېرېږي د الله سبحانه تعالی نوم چې ور الله ورته یاد شي په شوق کې شي چې اوس یو سړی ستا په مخ کې لګوي او وایي چې الحمدلله رب العالمین یا زمونږ شیخ محمد نعیم صاحب حفظه الله هغه وختي تاسو ته بیان وکړو د الله توحید تاسو ته بیان وکړو او د الله توحید ته بیانو چې الله داسې دی الله داسې دی الله داسې دی الله داسې دی د مؤمن یو شوق پیدا شي چې یاره دومره خوږ رب دی چې د سره چې د میلاو شو د ده سره چې د زمونږ دیدن وشوې
زمونږ ملاقات ورسره وشوې موږ چې په جنت کې ولید د خپل رب ته شوق پیدا شي تاسو اوس دلته ناستې دا خبرې اورئ د قرآن او حدیث خبرې اورئ که نه ستاسو شوق پیدا شي که تاسو ویښ ناستې هله ستاسو به شوق پیدا شي د الله طرف ته او ستاسو به شوق پیدا شي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف ته چې دومره خوږې خبرې کړي چې ته م ولیدې او ستاسو به شوق پیدا شي د جنت طرف ته مؤمنان چې د خپل رب د نوم واوري په ژړا شي رسول الله وسلم به ژړل چې کله به تلاوت کوو ابوبکر صدیق عمر بن خطاب صحابه کرام به ژړل ولې چې کله به الله دا تذکره وکړه بس الله به ورته ریا شو په ژړا به شو په ژړا به شو ولې به ژړا شو یو شوق به پیدا شو په زړه کې رسول الله چې کله وفات کېدو نو په هغه ټیم کې دا وایي چې یا الله زما آخرت په کار دی او زما د دې اوچتو خلکو سره ملګرتیا په کار دی چې تا په انعام کړی دنیا یې غوره نه کړه دنیا یې غوره نه کړه حالانکې رسول په حدیث کې خصفا وي یو انسان له الله اختیار ورکړی دی چې ته دنیا غوره کړې او که ته آخرت غوره کړې هغه آخرت غوره کړو او دا خبره د ځان مبارکي کوله نو د رسول صلی شوق د خپل رب طرف ته نو ځکه هغه آخرت غوره کړو لاړ الله سبحانه وتعالی سره ملاقات وکړو دا اوه قسم خلک ما ذکر وکړو اگر که ما د ځان سره چې دی ټوټل په دې بیان کې زما اراده وه زه به 14 قسمه خلک ذکر کوم خو دغه یو ګنټه به بله واړي او ټیم موږ سره دومره نشتی الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي په دې خبرو باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالی دې د دې سعودي عرب حفاظت وکړي او څوک چې د دې ملک دپاره بده اراده لري الله سبحانه وتعالی یې تباه و برباد کړي او الله سبحانه وتعالی زموږ د پاکستان او د افغانستان خصوصي حفاظت وکړي او د هغه ځي غریبي دی الله ختمه کړي او هلته چې کوم بدامني دی الله سبحانه وتعالی ختمه کړي او الله سبحانه وتعالی زموږ د ټولو ورونو خویندو له په خپلو ملکونو کې او په خپلو علاقو کې ښه حلال پراخه رزق ورکړي او الله سبحانه وتعالی دې دا مکتب دعوت ارشاد جبیل والا الله دې دوی له د دې کوششونو اجرونه ورکړي او خصوصا زموږ ګران او قدردان او خوږ شیخ زاهد الله صاحب الله سبحانه وتعالی دې اجرونه ورکړي تاسو سره اتفاق کړی څو څو پیسې به ورکړي د بیان زما زما آخري خبره دغه وه چې شیخ زاهد الله صاحب له الله سبحانه وتعالی جنتونه ورکړي او تاسو نه په دې بیانونو څه پیسې خو نه غواړي که نه هېڅ چا نه پیسې نه غواړي نه چاته ویلي دي چې یو بیان چې اوري 100 لیله به ورکوئ یا به 40 لیله ورکوئ غریب ستاسو لپاره لګیا دی نه دا ماته پته دی چې څومره ګران کار دی دا ګوره په کال کې یو اجتماع ده خو زه یم چې د شیخ صاحب ته په ټولو کارونو کې دا کار ګراني د دې لپاره د علما راوسته د دې لپاره د پروګرامونه جوړول دا ګورې ما ورته خو راشو بیان مو واورېدو بیا لاړو بیا وروسته مشورې کوو خیر داسې په کار ووایي او داسې په کار وه دا په کولو باندې چې خبرې انسان کې اسانه ده خو داسې چې میدان ته راشي نو بیا ګران کار نو الله سبحانه وتعالی دې د شیخ صاحب په ژوند کې برکت واچي او الله سبحانه وتعالی دې ورله مزید توفیق ورکړي چې د اسلام او د مسلمانانو خدمت وکړي او زه د دې علما کرامو نه معافي او بخانه غواړم چې ما د هغوی په مخکې خبرې وکړي زه دوی نه د عمر او د علم په لحاظ کشر یم شیخ زاهد الله صاحب او شیخ عبدالوارث صاحب شیخ محمد نعیم صاحب دا ټول غټ علما دي او دوی سره علم دی نو دوی په مخکې ما خبرې وکړې دي زه دوی نه بخانه غواړم او الله سبحانه وتعالی دې زموږ ټولو د ګناهونو وبخي او الله سبحانه وتعالی د دې اجتماع د لاسه موږ وبخي او الله دې موږ جنت الفردوس ته بغیر د حساب او د کتاب نه بوځي او الله سبحانه وتعلی زموږ هغه مور پلار وبخي او د چا مور پلار چې ژوندي الله دې په ژوند کې برکت واچي انشاءالله د ماسوتن د منځ نه بعد بیا چې کوم پروګرام پاتې دغه به شیخ صاحب تاسو ته بیان کړي هذا وبالله التوفیق وصلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین